بل سبب مؤمنانو اتم چې ډیر خلک په دې فحشا او بهایي کې واقع کیږي هغه الرفقاء السوء د ناکار ملګري. کله چې یو سړی ملګری فاسق او فاجر او بيدین وي نو دا ډیر خلک تاسو ګوري په معاشره کې نصارین نه وي، چرسین نه وي، زناکار نه وي، غل نه وي، رشوتخور نه وي، ولیکن د فاسد ملګري د بد عمله ملګري د وجنه دا سړی په دغه ګناه او په دغه معصیت باندې اخته شي. ځکه رسول الله فرمایي چې المرء على دین خلیله، هر یو سړی د خپل ملګري او د دوست په دین باندې رواني. د خپل دوست او ملګری وګوره چې دا په کم لار باندې روان دي. اکثره دا ګناهونه چې کیږي او د دې ګناهونو زینه چې خلکو ته خودل کیږي دا د رفقاء او سوء د ناکاره او د بیکاره د ملګرو د لاس نه دا کیږي. نو د خپل بچو غم او فکر وکړي چې ستا بچی د چا سره ګرځي. نه هم سبب مؤمنانو هغه ضعف التربیه. په دې ناس مجلس کې راځي ټول د ځان سره تفوسو کو چې ما او تا د خپل بچی کم ایمانی او دینی تربیت کړي چې دا د دې ګنا نه راوپش. آیا دا حدیث مرتویل له آیا د زنا قباحت مرته بیان کړي دي، آیا د عفت او د پاک دامنۍ فائدې او ګټې مرته بیان کړي دي. په ټولنه کې د پلار مسؤلیت دی چې خپل بچي عفیف ووس. باید د بچی ته وایي چې بچي دا لار ګور ډېر خطري لار ده، په دې لار باندې انسان تباه کیږي، دا ورته ډېر خطري لکه بم له لاس وروړي ګناهونه داسې دي. دا باید خپل بچی ته وښایي دا لار خطري ده. کم پلار دی چې خپل بچی په ایمانی تربیت باندې راروزلې ده؟ کم پلار دی چې د خپل بچی ته د الله خوف او یره خودلې ده؟ نن زمون معاشره چې فاسده ده، ورانه ده، په پلار کې مشکل لري. دا بچي وسه پوری د الله په خوف باندې نه درودي کړي چې د الله نه ویری، د آخرت شوق وسره نه پیدا کړي، د جنت شوق نه پیدا کړي، د جهنم نه دی راولې. نه ځکه به دا فسادات کوي. نن چې دا بچي وران ګرځي، نن چې بچي غلط لار تعقیبوي، نن د دغه پلار مسؤلیت که کلکم راع. رسول الله سلام فرمایي هر یو سړی تاسو نه راعي دی او تاسو نه خپل رعیت ته بوز کیږي. نن چې بچي په غلط لار روان دي مسؤل. او رسول الله فرمایي من استرعاه رعیه، هغه چا چې الله رعیت وسپاري او دا په دې رعیت کې دوکه کوونکی الله په دې انسان باندې جنت حرام کړي. چې خلک جنت ته نشي تللی. الله بچي درکړل، الله اهل درکړل، هغه په قران او سنت باندې روزنه وکړه، د الله سره تعلق پیدا کړه، د آخرت سره تعلق پیدا کړه، د جنت محبت سره برړه کې واچو، د جهنم نه ویره، د الله خوف او یره ورته برړه کې واچو، ایمانی تربیه وکړه، ایمان ولا پزړه کې قوي کا. استا ضرورت نشته چې دغه تعقیب وکړي او هغه ته کمره ولګي. هغه خپل د الله رب العزت سره تعلق او رابطه جوړه شوې ده. هغه هیڅ کله دې معصیت او دې ګناهونو ته نه نږدې کیږي. او بدبختانه زمنګ معاشره کې بچی له پیزار راوړي خو د عفت غم نه کوي، بچی له جامع راوړي خو د عفت غم نه کوي. اصل مهم شی دا دی چې ته یو بچی ته د لکاور په جوړه راوړي واغه پاک دامن پاتې نشي. والله العظیم دی خائس او جمال اس کله نه جوړي. هغه وخت کې د دې بچي خائس او جمال به جوړيږي چې ته دا بچي په دین باندې وروزي او عفیف او پاک دامن او دیندار او ایماندار سالم ځوان معاشره او ټولنه ته وړاندې کې. باید چې مؤمنانو د خپل بچو تربیت وکړو، د هغه روزنه وکړو، د هغه پسې وګورځو او هغه په ایمان باندې رالوي کو، د الله په یره باندې رالوي کو، د جنت په محبت باندې رالوي کو، د جهنم نه د بچاو په دې لارو باندې رالوي کو. به برسته دغه نه ټولنه پاکي. نن چې معاشره کې ځوانان په لواتتونو او زناونو کې اخته دي، وجدال چې ایمان نشته، د الله یره نشته، د جنت شوق نشته او د جهنم نه یره نشته. لار د دې سالمه تربیه نه کړي، لار دې ته نه دی خودلې چې دا ګناه ده، په دې کې دا نقصانات دي او په دې کې دا ضرورونه دي او په دې کې دا فسادات دي. کله چې پلار د دې بچي سالم او روغ تربیه وکړه، هیڅ کله به دا بچي د انحراف او د بيدینی طرف ته نه ځي. او دا نور اسباب دي ان شاء الله بل جمعه کې بیان کو. الله رضا ته زمونږ ځوانان او سپینګیره او زنانه ټولو کې عفت پیدا کړي.